بواسیر انسان ته د څه د وجې کیدی شي؟ بواسیر انسان ته خناداني کیدی شي، یا کچر یو انسان دی د هغه اخري کلمې ته څه زخم ورسېدو نو د زخم د وجې هم انسان ته بواسیر کیدی شي، یا هغه انسان کم چې ډېر زیات ټایم په ټوایلټ کې تېروي هغه ته هم د دې ټایم د وجې بواسیر کیدی شي، یا هغه انسان چې د ډېر ټایم نه پیچس لري یا قبض لري مطلب خېټه یې خرابه ده نو د دې د وجې هم انسان ته بواسیر کیدی شي، یا هغه انسان چې ډېر زیات موټاپا لري د هغه د وجې هم انسان ته بواسیر کیدی شي، هغه زنانه چې بار بار حمل راوړي د حمل له وجې هم انسان ته بواسیر کیدی شي، یا هغه انسان کم سره چې بار بار انل انټرکورس کیږي دغه د وجې هم انسان ته بواسیر کیدی شي، یا هغه انسان کم چې فایبر په خوراک کې کم ساتي دغه د وجې هم انسان ته بواسیر کیدی شي. فایبر زموږ سره په شنه سبزي په فروټ او په خشکه میوه کې ډېر زیات دی چې دا زموږ سره د بواسیرو نه د بچ کېدو سره نورې په زرګونه فایدې د انسان بدن ته ورکوي. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.